د هغه سختن تعالی په نامه چې د ټولو چارو سمونکې او په پټو ښکارو شیانو باندې خبردار دی. د سرور کائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل نه هېرېدونکې تحفه په عنوان د السلام علیکم ورحمت الله ومنئ. دا ځل زه استاد نظام الدین همدرد د احساس ګوګل ټي وي چینل له لارې تاسو ته اتم درس یا لیسن نمبر 8 وړاندې کوم. Classroom expressions. Classroom expressions. د ټولګي اصطلاحګانې. Raise your hand. Raise your hand. لاس پورته کړه. لاس اوچت کړه. Down your hand. Down your hand. لاس ټیټ کړه. لاس ښکته کړه. Talk to the teacher. Talk to the teacher. له ښوونکي سره خبرې وکړئ. Listen to the teacher. Listen to the teacher. ښوونکي ته غوږ شه. Play the cassette or CD. Play the cassette or CD. cassette یا CD وغږوه. cassette یا CD چالانه کړه. Change the cassette or CD. Change the cassette or CD. cassette یا CD بدل کړه. cassette یا CD تبدیل کړه. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. ولاړ سئ. ودرېږه. ولاړ سئ. ودرېږه. ودرېږئ. Sit down. Sit down. Take a seat. کېنئ. څوکۍ واخله یا چوکۍ واخله یا په چوکۍ کېنئ. Draw a picture. Draw a picture. یو انځور رسم کړئ. یو عکس رسم کړئ. Point to the picture. Point to the picture. انځور ته اشاره وکړه. عکس یا فوټو ته اشاره وکړه. Write on the board. Write on the board. په لیکدړه تخته یې ولیکه. په لیکدړه تخته لیکنه وکړه. Erase the board. Erase the board. لیکدړه تخته پاکه کړه. Open your book. Open your book. کتاب مو خلاص کړئ. کتاب خلاص کړه. Close your book. Close your book. کتاب مو بند کړئ. کتاب بند کړه. Read your book. Read your book. کتاب مو ولولئ. کتاب ولوله. Put your book. Put your book. کتاب دې کېږده. Take out your pencil. Take out your pencil. خپل پنسل راوباسه یا راواخله. Put away your pencil. Put away your pencil. خپل پنسل واخله. Read silently. Read silently. په خاموشۍ سره یې ولوله. Read loudly. Read loudly. Read loudly. په لوړ غږ یې ولوله. په اوچت غږ یې ولوله. Do your homework. Do your homework. یا write your homework. کورنۍ دنده دې وکړه. کورنۍ دنده دې وکړه. Do your classwork. Do your classwork. Do your classwork. خپل د ټولګي کار دې وکړه. خپل د ټولګي کار دې وکړه. Write it twice. Write it twice. دو ځله یې ولیکه یا دا دو ځلې ولیکه. دو ځلې ولیکئ. Write English from left side. Write English from left side. انګلیسي د کیڼ یا چپ اړخه ولیکه. انګلیسي د کیڼ یا چپ اړخ ولیکه. Arrange your lines. Arrange your lines. قطارونه مو ترتیب کړئ. قطارونه مو برابر کړئ. Come to the first line. Come to the first line. لومړي قطار ته راشه.
Put the book in the bookcase. Put the book in the bookcase. किताब दे د किताबونو رپاک یا د किताबونو الماری کې کېږده. Look at the clock. Look at the clock. سات یعنی घड़ी ته وګوره. سات یا घड़ी ته وګوره. Look at the clock. Draw with chalk. Draw with chalk. په تباشیر یې رسم کړه. په تباشیر یې رسم کړه. د تباشیر په واسطه یې رسم کړه. Write with marker. Write with marker. په مارکر یې ولیکه. د مارکر په واسطه یې ولیکه. Turn the page. Turn the page. پاڼه یا صفحه واړوه. Check it in dictionary. یا look it in dictionary. په قاموس یعنی ډکشنری کې وګوره. Draw it with ruler. Draw it with ruler. خطکش یې رسم کړه. د خطکش په واسطه یې رسم کړه. Count the chairs. Count the chairs. څوکۍ حساب کړه یا چوکیګانې حساب کړه. Come to sign your workbook. Come to sign your workbook. راشه چې کاری کتاب مو امضا کړم. راشه چې د فعالیت کتاب مو امضا کړم. Please pass my name in database. Please pass my name in database. مهرباني وکړئ زما نوم په ډیټابیس کې ولیکئ. مهرباني وکړئ زما نوم ډیټابیس ته ورسوه. Print it for me please. Print it for me please. مهرباني وکړه دا زما لپاره چاپ کړه. Hang it on bulletin board. Hang it on bulletin board. دا د خبرتیا په تخته وځړوه. دا د خبرتیا په تخته ولګوه. ستاسو د دعاګانو په هیله استاد نظام الدین همدرد